څښتن په سپېڅلي او متعال نوم درنو لیدونکو د افغان پنس چینل کې د ځانګړي راپور برخه د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ په ویش بارډر کې پرانیزو. ویش بارډر ته راغلیو دا سیمه نه یوازې ده چې تجارتي یا سوداګریز ارزښت لري بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرته پوله ده. دلته هره ورځ په زرګونه سلګونه او حتی زرګونه هیوادوال له افغانستان څخه پاکستان ته اوړي او یا له هغه لوري څخه دې خواته راځي. دا خلک چې ګورئ دا همدا اوس روان دي ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي. مختلف دلیلونه یې دي، ځینې هلته سوداګري او تجارت لري، د چا کورونه دي او څوک بیا ناروغۍ لري. موږ دلته له خلکو سره خبرې کوو او دا ځانګړی راپور تر پایه را سره وګورئ. افغان پنس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. زموږ نورې خپرونې هم له همدې چینل څخه کتلی شئ. د چمن بارډر له دې کرښې یا له دې دروازې هره ورځ په زرګونه هیوادوال پاکستان ته د کاروبار ناروغیو د درملنې لپاره اوړي. دا قطارونه چې تاسې ګورئ دا خلک ټول ګاونډي هیواد پاکستان ته روان دي. دا چې چیرته ځي ولې ځي دلیل یې څه دی له دوی به یې پوښتو. څوک دغه دی ځوانه ستړی مه شي. نوم مبارک دی؟ احمد شاه. احمد شاه چیرې ځې؟ چمن له. چمن له؟ چمن کې څه کوې؟ چمن کې کپړو کار کوم. کپړو کار کوې؟ څومره نور خلک هلته کاروبار لري؟ ډېر خلک کار کوي چې درته وایم د زراعو ډېر کار کوي. افغانان دي؟ و افغانان دي. ښه ته خپل هم هلته ځې؟ ولې دلته خپل وطن کې کاروبار نه کوې؟ نو په خپل وطن کې څنګه کاروبار وکړو ورور؟ دغه حال دی نه چې یو وخت غوټه راړی وروره ول دي ټکول دي نه. ښه او دا کیسه ده نه. څوک دي وایي؟ ملیشیا وایي وروره درته وایم نه. ښه عسکر ملادونه نه وایي نه. ګوره وطن کې دې تر څنګ چې مثلا حالات سم نه دي خو بیا میلیونونه خلک دلته په کاروبار اخته دي. ول نه دي اخته یاره. خو تاسې هم باید همدلته وکړئ. و د دې په هغه افغانستان کې وکړو. اوس ولې هلته ځې؟ و نو کور مې هلته ځي. اوس مې کور د دې بیا نه کړلم. ښه وخت ولرئ. ورځه په مخه دې ښه. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. جوړ بخیر. د کوم ځای راغلی؟ د کوټې سره نه. کوټې کې دې څه کوه؟ هلته مې دوا کول. دوا کوه؟ ناروغ وې؟ و ناروغ. سالو د لارو کې؟ د لارو کې خو نو راشو کاشتي نور. ولې افغانستان کې دننه دوا نه کوې؟ دلته داسې ډاکټران نشته. نشته؟ نشته. ګرځېدلی یې پې تر اوسه؟ یا ګرځېدلی یم په کندهار بارډر کې افاته مې هم تلل. قیمتونه د دواو د دغه به هم فرق کوي نسبت پاکستان او افغانستان؟ کوم ځای ارزانه دی؟ کوټه کې ارزانه. کوټه کې ارزانه دی. دوا دې وشوه؟ اوس روغ یې؟ بس خوشحاله اوسې. مننه. کور دې ودان. درنو لیدونکو ټیپو منډۍ یا ټیپو بازار په ویش کې یا په ویش بارډر کې تر ټولو مشهور بازار دی. دلته مختلف شیان پلورل کیږي په عمده او پارچون ډول. دلته دغه یو پلورنځي ته راغلي یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مه شئ. نوم مبارک دی؟ نوم یې انور الدین دی. انور الدین د کوم ځای اصل کې؟ اصل کې د افغانستان یم، د کندهار. کندهار. د ویش یې په خپله؟ د ویش یې په خپله کوم دلیل. دا څه کاروبار کوي؟ دا ټول دلته نو بس ګازي سامان آلات لرو، برقي سامان آلات لرو، کانټینري او جاپاني چینایي هم لرو. هر رقم سره. دا پونچ مال راځي یا دا ګره کانټینرو کې راځي، دا جاپان چې دا راځي استعمالي راځي. قیمتونه نسبت نور ځایونو کې دلته ارزان دي؟ قیمتونه انشاءالله موږ د بازار په دغه سره قیمتو کې مراتو سره کوو، ښه شی ورکوو، ضمانت یې ورکوو. عموما د مال له کوم ځای راځي تاسو ته؟ عموما د چین سم راځي، جاپان سم راځي، سنګاپور سم راځي، پاکستان سم راځي. ویش کې تر ټولو دروند کاروبار د څه شي دی؟ ویش کې ټول دروند کاروبار تجارت دی. تجارت خو د څه شي؟ الکترونیکس دا سامانونه، دا برقي سامانات. د ویش موټر هم یو څه نمونه یې زه ډېر د ویش موټر هم ډېر و. دلته ډېر بازارونه لري، هغه بازار ډېر دی. ډېر کاروباري خلک دلته څوک دي؟ ډېر کاروباري خلک نو دلته زیاتره د چمن دي.
تجاران دي د دې ځای تجاران دي له هغې خوا راوړي د خپلې دا مځکې چې مثال د دې مارکېټونه لري هغه بیا ډېر پیسې هم لري ډېر کاروبار یې دی ستاسو کاروبار څنګه دی؟ موږ کاروبار شکر دی الحمدلله ډېر ښه دی کار کوي اوس؟ ښه دی زه ښه دی مننه کور ودان خیر هسي د ویش په بازار کې د کاکړانو منډۍ یوه بله ستره منډۍ ده چې ټوله پکې د موټرو د پرزو پیر او پلور ترسره کیږي یعنی ټول کاروبار د موټرو د پرزو په پیر او پلور ولاړ دی. موږ دلته هم له ځینو خرڅوونکو او اخیستونکو سره خبرې کوو او د دې کاروبار په اړه له دوی سره غږیږو. تاسې له افغان فانس چینل سره پاتې شئ. حاجي صاحب محترم سلام علیکم. سلام ستړي مشه ورور څنګه بخیر خیرات طبیعت برابر طبیعتونه ښه دي ساتیا د مرګ وخت تیریږي خیر خیرات کی نوم دې څه دی؟ نوم برجان افغان. برجان افغان. محترم افغان صاحب څه کار کوي دلته؟ دا پر د پارت دکان کورو خپله د سپین بولدک یې و سپین بولدک هم د کور مدانوي کلي کې دی بس نوي کلي اوسېدونکی څنګه دی کار روزګار؟ بس ښه دی ولاکه باندې بس دغونه مزدوري کېږي داخلم دا پرزې دي ټوله د موټرو و دا هر موټر ستا مثال پر باکس د ویټ ستا د فیلډر د چوټي د هر سامان مستنده سامان مثال هر شي ستا مسته ستاسو د پرزو قیمتونه نسبت د هیواد نورو برخو ته ارزانه دي؟ و د نورو دغه ولایتونو موږ ارزانه دي دغه کاجنرا ما چې په دغه ارزانه ده سپي زیات دغه دي مثال خبرې عمومي ګراکان دي د کوم ځای دي؟ مثال دغه د پاکستان سم راځي د افغانستان ولایتونو سم کابل سره راځي د ایران سره راځي د روم له کوسه بس دغه ولایتونو سم راځي د نور کوسه راځي ایران ته سامان ناوړي ایران خو زو پاکستان ته ماړي کوچ او کراچي ته مزي ډیر ښه. او بازار مو کله ډیر ګرم وي یعنی د سودا او د کاروبار وخت کوم وخت دی؟ کاروبار ټیک خو نه بس په دوی کې موږ کاروبار شي نه په جیم خو سامانات د یو په خلا وای چې مثال جاپان سم کم راځي نه دي کارنل ته وایي بارونه ډیر کیږي په جاپان کې نو په دا وایي سره سامانو کم راځي موږ تاسو په دوی کې موږ کاروبار شي لای اساس موږ دلته سپین بولدک یا ویش ته راغلي یو زموږ لیدونکو ته دا ووایه چې دا ویش کې ډیر مهم شی چې موږ تر اوسه نه وي لیدلي یا دوی نه وي لیدلي دا راته ووایه. وی شو خو نو بس په کوم سامان کې څه سامان کې نه دا ټول سپین بولدک یا دا ټول ویش کې سپین بولدک خو نو بس دی شی ولا کسته چې په شي بس دا کاروبار ښه کاروبار شروع کاروبار زی دی بس دی مور کاروبار زی نور د میډیا زی موږ نه درنو دی شو سټډیوم د ورس نه یو شو دی دغه بس تاسو ټول ګټي کوي بس ټول ورځ ګټ کوي ساره ورځ ما شام په کاروبار اخته ینو په پیسو ډیر دغه لري بس پیسو سره مینه لرو ډیره مینه لري یا د پیسو سره مینه لرو بس بجې باندې چې بل کار ستم نه بس مجبورې ځا کار مخه واخ میلو د پاره بیا شرط زی میلو لپاره خو نو وس سپری کې دا وته غره ته زو انو په دوی کندهار خو د زو بل ولایت کندهار است کندهار زو میله خو کندهار خو شو کیږي ډیر ښه مننه کور دی ودان خیر سره. سلام علیکم. وعلیکم سلام. نو مبارک دی سیف الله خان دلته څه کاروبار کوي دا کاکړانو منډي کې دا پرز پروشي کوم دا کاکړانو منډي ته ولې کاکړانو منډي وایي دا څنګه منډي ده دا موږ لیدونکو ته معلومات دا خو د نن شل کاله مخکې کاکړانو یو کوم دي تاسو ته به معلومي هغه د پګروي اخستې و یعنی په ټیکه کړی و نو دغه څه بس بیا مشهور سو اوس د کاکړانو په نامه اوس ډیر خلک په کاروبار کوي په ویش کې تر ټولو ښه کاروبار هم د پروزو د پیر او پلور دی او بالکل مشهور هم په ټول ویش کې د کاکړانو منډي ده چې کله د کاکړانو منډي خلاصي ټول ویش کاروبار خلاصي کاکړانو منډي باندې د ټول ویش کاروبار باندې د زی ته مال اکثره لکم زی راځي جاپان اکثره جاپان راځي ټول جاپان از په سل کې 10% د نور ملکو سره راځي کاروبار مخه دی ښه دی شکر الحمدلله. امنیت څنګه دی دلته؟ امنیت خو دلته ډیر ښه دی کاروبار چې دونه ښه دی امنیت دلته ښه دی ولته ډېرې پیسې خلکو پورته کښته کېږي خو امنیت ښه دی چې امنیت نه ښه بیا کاروبار نه دی ښه مهم امنیت دی. لاره چې کله بندېږي یا خلاصېږي هغه تاسو په کاروبار ډېر تاثیر لري په اصل کې
50% تاثیر لري باب دوستي دروازه د بارډر د چمنو د بولدک په 50% اثر پر لري. مننه کور دی وطن. مننه. نوم یې صادق. څه کاروبار کوې دلته؟ بس دا د کاټ موټرانو په دنده اخته یم سر. دا د موټرانو کاروبار دې وختو کې څنګه دی؟ بس دا د ژمي په موسم کې ښه دی د ونې. دا موټران له کوم ځایه راواردوئ؟ دا موټران خو نو فرق کې سته، اوس د جاپان سره واردېږي، د دوبۍ سره واردېږي، د هانګ کانګ د سنګاپور سره واردېږي موټران. دا د ویش موټران اکثره مثلا وای قانوني نه دي، نور ښارونو کې اوس دغه ورسره شته مشکلات دي. په دغه اړه باندې موږ نیکه معلومات لرو د قانون په بڼه باندې، قانوني دي نه دي قانوني. په دې موټرانو کې دا اوس چې بازار ګرم دی د کوم یو ډېر دی، یعنې ډېر اخیستل کېږي؟ په دې موټرانو کې اوس بازار څه درته ووایو، هر موټر بازار ګرم دی، چوکي پر برابر سي، که فلټر یې که پاسو یې. خیر اوس مثلا داسې وي چې ځینې موټرونه داسې وي چې یو وخت سیزن یې ډېر خلک یې اخلي وو. یاره اوس ګرم بازار چې دی دغه پاسویو خلک ډېر بیا یې د تخار پر طرف باندې. رنګونه کوم رنګ ډېر خلک خوښوي؟ رنګ خو نو دا ځیګري رنګ ښه دی په پاسویو کې. او دا نورو موټرو کې؟ په دا نور موټرانو کې نو فرق پکښې کې دی، پر موټر کې اوس په فیلډرانو کې سپین رنګ اول نمبر رنګ دی نه دی، دا رقم چې راواخه نه دی. په دا کې سبزکیانو کې دا سیلور رنګ ښه رنګ دی، او په دا 5 ویټسان کې دا تور رنګ او دا سپین رنګ دا خلک خوښوي. رقم رنګونه ډېر ښه. مننه.